Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam Afridi, English language trainer and translator. My dear viewers, in this lesson, I'm gonna teach you KPK 9th class English chapter number 1st. Hazrat Muhammad Sallam, the model of tolerance, vocabulary exercise. My dear viewers, if you wanna learn English in easy and simple Pashto at home, so subscribe my YouTube channel so that you can learn easy English at home. My dear viewers, I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, په نننۍ ویډیو کې به مونږه د KPK د 9th کلاس چې کوم انګلیش ته د هغې ویکیبلري ایکسرسایز کوو. نو ټایم مو نه اخلم، راځئ چې سټارټ کوم. My dear viewers، چې تاسو د خپل بوک پیج نمبر 7 راواړوئ، نو هلته کې چې کوم د ویکیبلري ایکسرسایز دی په هغې کې چې کوم کوېسچن نمبر 1 دی لیکلی دی چې find out the meaning of the following words in the dictionary and identify the part of the speech words through abbreviation used. نو my dear viewers، د تاسو نه دا ډیمانډ شوی دی، دا غوښتنه شوې ده چې د کوم وکیبلري ورډ درکړل شوي دي د دې پارټ او سپیچ وښایي او بیا د دې ابریویشن ولیکئ. نو د ټولو نه اول مونږ له دا پکار دی چې د پارټ آف سپیچ دا څه شي دي. نو my dear viewers، اول به په پارټ آف سپیچ باندې ځان پوه کوم. پارټ آف سپیچ، my dear viewers, words are divided into 8 kind called part of speech according to their use or work they do in a sentence. My dear viewers، لکه څنګه چې تاسو په ډیفینیشنز کې وکاته چې پارټ آف سپیچ دا ورډز دي کوم چې په 8 قسمونو کې تقسیم شوي دي په سنټنس کې د هغه کردار یا د هغه کار له کبله کوم چې دوی کوي. لکه ساده اگزامپل به زه داسې درکم که مونږ وګورو نو ټول ملازمین وی کار کوي، خو بیا د خپل کار د کردار په مطابق هر ولا ځانله نوم ورکړی شوی دی. لکه اوس ټیچر هم ملازم وي خو دله د ټیچر نوم ورکړی شوی دی. ډرایور هم ملازم وي، همدغسې ډاکټر. نو my dear viewers، په حقیقت کې خو موږ له چې کوم د مخې له راځي دا ټول ورډز وي، خو بیا د ورډز چې کوم دی ځانله نوم وي. نو دا ځانله نومونه چې کوم دی په دې کې زموږ سره ناون، پروناون، ورب، adjective، adverb، preposition، conjunction and interjunction دا د ورډ نومونه دي کوم له چې موږ پارټ آف سپیچ وایو. نو زه امید لرم چې په پارټ آف سپیچ باندې به تاسو پوه شوئ. پارټ آف سپیچ words are divided into 8 kind called part of speech. My dear viewers، دا ورډ چې کوم دی دا په 8 قسمونو کې تقسیم شوي دي او دی له پارټ آف سپیچ ویل شي. ولې ورته ویل شي؟ according to their use or work they do in a sentence، د هغه کار په مطابق کوم چې دوی یې په جمله کې ادا کوي. خو اوس راځو د پارټ آف سپیچ نه پس ابریویشن له چې دا ابریویشن دا څه شی دی. My dear viewers، ابریویشن چې کوم دی دا shortened form of a word or phrase. د ورډ یا د فریز چې کوم شارټ فارم وي دی ته ابریویشن ویلی شي. لکه اوس په دې مثالونو کې که تاسو وګورئ ډاکټر، اوس د ډاکټر چې کوم ابریویشن یا شورټ فارم دی هغه دی DR. د DR لا ویلی شي ابریویشن. یا my dear viewers، ماسټر، د ماسټر چې کوم ابریویشن دی هغه دی MR. یا سینیر SR، جونیور JR. او همدغسې by the time چې کوم دی
د دې شورت فارم یا چې موږ ورته ابریویشن ویلی شو هغه دی BTW. نو مای ډیر ووز دا چې کوم ابریویشن دی دا د ورډ یا د فریز چې کوم هغه مختصر شارټ کټ ورته چې موږ وایو لکه اوس د خیبر پښتونخوا د چې کوم ابریویشن د شارټ کټ دی KPK. همدغسې مای ډیر اوس که موږ وګورو نو د پاکستان چې کوم شارټ کټ یا ابریویشن دی هغه دی پاک، یا همدغسې د یونایټډ اف امریکا د دې چې کوم شارټ فارم دی یا ابریویشن دی دا دی USA. نو مای ډیر ووز زه امید لرم چې تاسو به د پارت اف سپیچ نه پس په ابریویشن باندې هم پوه شوي وئ. نو اوس راځو خپل ټاپک له. نو مای ډیر ووز زموږ سره چې کوم اولنی ورډز دی هغه دی tolerance, violence و honesty. دا مای ډیر ووز دریم واړه چې کوم دی ناون دی tolerance, violence او honesty. دا دریم واړه ناون دی. اوس مای ډیر ووز دا ناون دا پارت او سپیچ دی دا اوس که وکتلی شي tolerance, violence, honesty دا ورډ دی خو د دې نوم دی ناون. اوس دا ناون څه شی دی؟ نو مای ډیر ووز دلته په ډیفینیشنز کې تاسو کتلی شئ چې every name is called a noun. څومره نومونه چې په دې دنیا کې دي هغې ته ناون ویلی شي. من داسې څه په دې دنیا کې نشته چې د هغه نامه نه وي. نو every name is called a noun. چیرته چې نوم دی هغه ته ناون ویلی شي. لکه د مثال په توګه بوای، سکول، بوک ایټسیټرا دا اوس ناون دی. بیا مای ډیر ووز د ناون چې کوم دی ډیفرنٹ کاینډز دی خو دلته مونږه منشن کړی دی ابسټرکټ ناون. او د ابسټرکټ ناون مو ځکه منشن کړی دی چې دلته زموږ سره کوم د ټولرنس، وایلنس او انسټي دی نو دا ابسټرکټ ناون دی. اوس ابسټرکټ ناون دا د ناون کوم یو قسم دی؟ دا هغه قسم دی مای ډیر ووز کوم چې بدن وجود نه لري، من په نظر نه ښکاري او نه ټچ کېدی شي. لکه په دې ډیفینیشن کې وایي چې abstract noun is a word naming for something which we cannot see, taste, touch, hear and smell. abstract noun دا هغه نومونه دي یا هغه ناون دی کوم چې مونږ نه لیدی شو، نه یې سکلی شو، نه یې ټچ کولی شو، نه یې اوریدی شو او نه یې سمیل کولی شو. اوس راځو ټولرنس. مای ډیر ووز د ټولرنس چې کوم دی دا ناون دی او دلته که تاسو وګورئ په دې بریکټ کې ورته ان لیکل شوی دی. دا ابریویشن دی د ناون ابریویشن او معنی یې دا برداشت یا زغم. نو tolerance is a great virtue. یا هم دغسې زموږ سره چې کوم بل ناون دی وایلنس دا هم ناون دی او د دې معنا دا تشدد. he did violence. او هم دغسې honesty. honesty هم زموږ سره ناون دی او معنا یې دا ایمانداری. everyone likes his honesty. نو مای ډیر ووز مونږ له چې کومه دا د ویکیبلري ایکسرسایز دی په دې کې چې کوم دا درې ورډز دي لکه ټولرنس، وایلنس او آنسټي دا د پارت او سپیچ په مطابق ناون دي او تاسو لا به انشاءالله چې ناون زده شوي وي ځکه چې دلته کې مونږ یو ډیر ایزي ډیفینیشن د ناون وکړو چې every name is called او ناون. او بیا به تاسو لا دا پته هم لګېدلی وي چې کوم دا ټولرنس، وایلنس او آنسټي دی دا ابسټرکټ ناون دی ځکه چې دا نه ښکاري نه ټچ کېږي، من دا په نظر نه راځي. او همدغسې بیا چې کوم دا ټولرنس، وایلنس او آنسټي د دې سره چې کوم په دې بریکټ کې دا ان لیکل شوی دی دا د ناون ابریویشن دی د کوم ډیفینیشن چې مونږه
په شروع کې کړی دی. نو my dear was the tolerance معنا دا برداشت زغم او همدغسې د وایلنس معنا دا تشدد او د honesty معنا دا ایمانداري. Tolerance is a great virtue. همدغسې he did violence او honesty. Everyone likes his honesty. نو my dear was زه امید لرم چې تاسو به ناون پیژندلی وي او د مثالونو په ذریعه به تاسو چې کوم د ناون ابریویشن دی هغه به هم پیژندلی وي او بیا به تاسو د ناون چې کوم د ابسټرکټ قسم دی د ابسټرکټ ناون دی دا به هم تاسو پیژندلی وي. نو my dear was noun چې کوم دی every name is called a noun. چرته چې نوم دی هغې ته ناون ویلی شي. نو my dear was د ناون نه پس مخکې زو او مخکې زمونږ سره چې کوم ورډز دی هغه دی یو frightened او harsh. my dear was دا د part of speech په مطابق adjective دی. frightened او harsh دا چې کوم دی adjective دی. اوس د adjective څه شی دی په دې باندې د پوهېدلو دپاره راځي چې definitions او مثالونه وګورم. my dear was adjective دا پخپله یو ورډز وي یو لفظ وي کوم چې د ناون او د پروناون په باره کې موږ له انفارمیشن راکوي. من دا انفارمیشن هر څنګه کې دی شي ښه خراب کالټي شو کوي. نو my dear was adjective چې کوم دی دا ناون او پروناون موډیفای کوي. لکه څنګه چې په دې definitions کې دی وایي چې adjective is a word that give information about noun and pronoun. او my dear was adjective دا زمون سره کوم دی لکه good ښه دا اوس adjective دی. tall لوړ دا هم adjective دی. new نوې small etc وغیره وغیره. نو my dear was دا کوم good tall new small چې دی دا adjective دی. اوس راځو خپل frightened لا. my dear was تاسو که وګورئ د frightened سره په بریکټ کې ADJ دا د adjective abbreviation form دی او د frightened معنا دا ډاریږي یا خوف زاده. نو we can say that he is really frightened. نو هغه په رښتیا اوس یاریږي. نو frightened دا د part of speech په مطابق adjective دی او معنا یې دا خوف زده یا ډاریږي. he is really frightened. نو هغه اوس په رښتیا ډاریږي. second word چې کوم زموږ سره دی دا دی harsh. my dear was harsh چې کوم دی دا هم د part of speech په مطابق adjective دی او د دې معنا دا سخت. لکه په دې example کې his voice was harsh and raspy. نو my dear was زه امید لرم چې تاسو به adjective هم پیژندلی وي او بیا چې کوم دا د adjective abbreviation form دی دا به تاسو هم پیژندلی وي. نو my dear was زموږ د vocabulary په exercise کې چې کوم words لکه noun وویلو او اوس چې کوم دا adjective دی frightened او harsh دا adjective دی. او لکه څنګه چې تاسو لا پته ولګېده چې د adjective abbreviation form چې کوم دی هغه دی age ADJ age لکه څنګه چې تاسو لا په دې بریکټ کې ښکاري. نو زموږ سره چې کوم words دی frightened دا adjective دی او د adjective abbreviation دی ADJ age او معنی دا خوف زده ډاریږي.
لکه مونږ وایو چې he is really frightened. No. همدغسې my dear ووز دا کوم next words چې دی harsh چې کوم دی دا هم adjective دی او د harsh معنا دا سخت. His voice was harsh and raspy. نو مړی ووز زه امید لرم چې تاسو به په adjective او دا adjective چې کوم abbreviation form دی په دې باندې به پوه شوي وي او د 9th class چې کوم دا English chapter number 1 حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د model of tolerance چې کوم دا د vocabulary exercise دی نو په دې باندې به تاسو انشاءالله چې ښه پوه شوي وي او څه مشکلات یا ډیفیکلټي به درته نه وي ځکه چې یو څیز درته ښه په تفصیل سره ټیچ کړی شو. اوس مای ډیر ووز کوم چې دا باقي ورډز پاتې شول راځي چې دا وګورو چې دا څه دي. نو مای ډیر ووز زموږ سره چې کوم بل ورډز دی هغه دی ریوارډ او د ریوارډ چې کوم دی او بل دی زموږ سره کنوي. نو مای ډیر ووز که تاسو د ریوارډ له وګورئ نو دله په بریکټ کې انم لیکل شوی دی او ویم لیکل شوی دی. نو د دې دا معنا شوه چې د ریوارډ چې کوم دی دا 2 فنکشن ورکوي. دا ناون هم دی او ورب هم وي. زموږ سره ډیر داسې ورډ شته چې هغه 2 فنکشن ورکوي. لکه مثال په توګه رین دا چې کله ناون شي باران او چې کله ورب وي نو بیا ورېدل. همدغسې مای ډیر ووز سنو چې کله ناون وي نو واوره او چې کله ورب شي نو واوره ورېدل. نو ډیر داسې ورډ شته چې هغه د یو نه زیات فنکشن ورکوي. د ناون په ډیفینیشن باندې خو تاسو پوه یې خو راځئ چې اوس په ورب ځان پوه کړو چې دا ورب دا څه شی دی. نو مای ډیر ووز ورب shows an action. ورب دا هغه ورډ وي هغه لفظ وي کوم چې اکشن کار شو کوي. لکه په دې مثال کې ایټ خوراک کول، پلی لوبه کول، گو مزل کول، تلل. نو مای ډیر ووز ورب shows an action. ورب چې کوم دی دا اکشن شو کوي. نو اوس زموږ سره چې کوم دا ریوارډ دی دا د معنا دا بدله یا انعام مین دواړه معنی هم ورکوي. نو he received reward of his good deeds. هغه د خو کارونو بدله میلاو شوه یا انعام ورته میلاو شو. زموږ سره د بل چې کوم ورډز دی دا دی کنوي. مای ډیر ووز د کنوي په پښتو کې معنا دا رسول او په اردو کې معنا دا پهنچانا. یو چیز یو پیغام بل چاله رسول. نو he will convey this message. هغه به دا پیغام ورسوي. نو مای ډیر ووز دا کنوي چې کوم دی دا زموږ سره ورب دی او تاسو وکتل چې ورب دا هغه ورډ وي کوم چې اکشن شو کوي. نو مای ډیر ووز دا زموږ چې کوم دا د وکیبلري ایکسرسایز دی دا د دې پارت 1 و. انشاء الله په را روانه ویډیو کې به د وکابلري چې کوم پارت 2 دی دا به کوم. نو مای ډیر ووز په نننۍ ویډیو کې که تاسو وګورئ نو مونږ ډیر څه زده کړل. پارت اف سپیچ. د پارت اف سپیچ نه علاوه abbreviation. د abbreviation نه علاوه ناون او د ناون پسې بیا د ناون چې کوم کاین دی abstract ناون او بیا د هغې نه پس adjective او بیا ورب او همدغسې بیا چې کوم زموږ سره د ورډز وو د دې معنی
او د مانو سره سره چې کوم د دې پارت او سپیچ دی لکه څنګه په شروع کې مونږ وویل چې وایلنس، ټولرنس او آنسټي دا ناون دی، بیا چې کوم دا فرایټنډ او هارش و دا ایڈجیکټیو دی، او همدغسې دا ریوارډ او کنوی دا ورب دی. نو مای ډیر ووز دا و زمونږ د نن ورځې سبق، او زه امید لرم چې تاسو به په دې سبق باندې پوه شوي وئ. او مای ډیر ووز زما دا ویډیو چې کومه دا کمپلیټ ګورئ او دا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم په اسانه پښتو ژبه کې انګلیش زده کړي. او دا د ستاسو یو ډیر امپورټنټ کورس دی. دا ویډیوګانې خامخا ګورئ او مای ډیر ووز زما چینل در سره لایک، سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ د دې دپاره چې دا تعلیم، دا ایجوکیشن چې کوم دی دا په دې علاقه کې عام شي او هر چاله تعلیم په خپل کور کې په سهولت سره میلاو شي. ډیره مننه. تھینک یو.